څنګه انسان باید ژوند وکړي؟ انسان ته خدای جل جلاله فضیلت ورکړی او هغه اشرف المخلوقات بللی دی، یعنی پر ټولو مخلوقاتو غوره دی. ټول کائنات د انسان لپاره پیدا کړي او هغه د انسان په واک کې ایښي دي، یعنی د انسان لپاره یې مسخر کړي، خو انسان یې بیا د عبادت لپاره پیدا کړی دی. سعدی شیرازی رحمه الله وایي: ابرو و باد و مو خورشید و فلک در کارند. ابرو و باد و مو خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کف اری و به غفلت نخوری. هم از بحر تو سرگشته و فرمانبردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. د سعدی صاحب د وینا په تایید سره رښتیا هم چې ټول کائنات شپه او ورځ په منظم شکل سره لګیا دي ترڅو انسان ته د ژوند کولو لار هواره کړي. اوس نو دا په انسان پورې اړه لري هغه لار چې کائناتو د ده لپاره هواره کړې ده، د هغې څخه په ګټې اخیستنې سره څرنګه ژوند وکړي. لومړی انسان باید په ژوند کې ټاکلی هدف ولري، لکه څرنګه چې خدای جل جلاله ټول مخلوقات د یو ټاکلي هدف لپاره خلق کړي. دویم، انسان باید په ژوند کې د وخت څخه پوره ګټه واخلي. هر کله چې ورته د زده کولو موقع په لاس ورغله یو څه د زده کړي، خپل وخت د بې ځایه نه تیروي، ځکه چې تیر سوی وخت بیا نه راګرځي. لکه څنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: د زانګو څخه تر کوره علم زده کړئ. دریم، انسان باید په ژوند کې صبر او تحمل ولري، ځکه چې ژوند له ډیرو کړاوونو او ستونزو ډک وي. انسان باید خپل هدف ته د رسیدو لپاره د دې ټولو ستونزو او کړاوونو سره مبارزه وکړي او د دې ټولو پر وړاندې د غره په شان ودرېږي. کوم چا څخه ویلي چې د بادونو مقصد یوازې د پاڼو رژول نه وي، بلکې د ریښو ازمایل دي چې څومره ټینګ دي. څلورم، انسان باید په ژوند کې قناعت ولري. بې ځایه خواهشات او بې ځایه غوښتنې انسان په ژوند کې ناکامه کولی شي. کوم څه چې په لاس کې لرو باید په هغه خوښ واوسو. هغه وایي کنه چې یا خو خپل د هیلو په اندازه زیار وباسئ او یا خو هم خپل د زیار په اندازه هیلې وکړئ. پنځم، انسان باید په ژوند کې ناهیلی نشي. که څه هم د ژوند سیلابونه یې ټولې هیلې له ځان سره یوسي، خو بیا هم باید هیله‌مند واوسي. لکه څرنګه چې ویل شوي دي که ژوند دومره اسانه وای نو پیل به یې په ژړا نه وو. شپږم، انسان باید د خپل ژوند څخه راضي وي. دا سمه خبره ده چې هر څوک په ژوند کې ځان ته غمجنه کیسه لري، خو دا په دې معنا نه ده چې نور ژوند ونه کړو. مشهور لیکوال شکسپیر وایي: کله چې مې بوټونه نه درلودل ژړل مې، خو هغه وخت مې ژړا بس کړه چې ومې لیدل ځینې کسان پښې بله ګرځي. اووم، د نورو لپاره ژوند کول. دا ژوند یوازې د ځان لپاره نه وي، باید د نورو لپاره هم ژوند وکړو، ځکه چې انسان یو ټولنیز موجود دی او پرته له ټولنې ژوند نشي کولی. او په ټولنیز ژوند کې دا لازمه ده چې انسانان د خپلو ټولنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره د یو بل سره مرسته وکړي. ځینې وختونه خو باید داسې ژوند وکړو که مو زړه خندا ته نه کېده، خو بیا هم باید د نورو لپاره وخاندو. ځینې وختونه خو باید د ونې په شان واوسو ترڅو نور کسان زموږ تر سوري لاندې آرامه خوب وکړي. او ځینې وختونه خو باید دومره مهربان اوسو چې د ماشومانو سره د ماشومانو په ژبه، د مرغانو سره د مرغانو په ژبه او حالاتو سره د حالاتو په ژبه خبرې وکړو. همدې ته ژوند وایي. که چیرته پورته لارښوونې په ژوند کې عملي کړو، عمل پرې وکړو او د خپل ژوند سرمشقې وګرځوو، نو بېشکه چې یو ښکلی ژوند به ولرو.